ملا برادر څنګه بیا زړونه وګټل؟ په افغانستان کې نارینه او ښځینهو ته یې د څه اجازه ورکړله؟ د ویډیو تر اخره پاتې شئ او همدا اوس درسره سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په هیواد کې له څو میاشتو راهیسې د دولتي پوهنتونونو له تړل کېدو وروسته د طالبانو سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر ویلي دي چې هغوی د زده کړو لارې چارې برابروي. هغه سې شنبه د مرغومې پر 28مه د پوهنتون له ځینو استادانو سره په لیدنه کې ټینګار کړی دی چې لوړې زده کړې د هیواد د پرمختګ لپاره مهمې دي. ښاغلي برادر په دې ناسته کې زیاته کړې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت د شرعي اصولو له مخې نارینه او ښځینهو ته زده کړو زمینه برابرولو ته ژمن دي. په ورته وخت کې افغان میرمنې اندېښنه لري چې د پوهنتونونو له پرانیستلو وروسته به د زده کړو له حقه محرومې شي او طالبان به نجونو او میرمنو ته د زده کړو حق ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مخکینی حکومت تر سقوط وروسته د سلګونه زره محصلانو پر مخ د دولتي پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او تر اوسه له زده کړو پاتې کړی شوي دي. خو دا چې دا ځل به د طالبانو دغه ژمنه د دروغو وي که رښتیا، دا به په راتلونکي کې معلومه شي. زموږ هم د راتلونکو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ، ویډیو لایک کړئ او نظریات مو په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو د خدای پامان.